السلام علیکم نبی ورور جوړې خیر جوړ په خیر قراري چیرې روان یې نبی ورور پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ ته ځو څه شي لپاره ځې د دغې څو بې سرپرسته یتیمانو کورنیو لپاره موږ نغدي مرسته نیولې چې هغه ورته ور ورسوو دا هره میاشت دا مرسته ورسره کېږي پروګرام دی موږ هره میاشت د هغو لپاره راځي د هغو تر کورو پورې د نغدي مرسته رسوو ښه په خیر ولاړ سې بې پلار او موره نصیر خیره بسته لپاره راغلي وو پکتیا زرمت ولسوالۍ ته نورخیلو کلي ته د یتیمانو د کفالت پروګرام لړۍ همدلته شروع کړله چې دلته یو څه یتیمان یا دوی ته موږ نغدي مرسته راوړې ده اوښکې د مظلوم پاکول غواړي خدایه دا ستا تر شنه اسمان لاندې نایلی ناست دی خدایه دا ستا تر شنه اسمان لاندې نایلی ناست دی بې پلار او موره یتیم زړه پورې نیول غواړي بې پلار او موره یتیم زړه پورې نیول غواړي د نیکمرغیو په سهار کې ناقراره ګرځي خزان وهلې زړونه هر وخت بېغم خواره ګرځي د نیکمرغیو په سهار کې ناقراره ګرځي خزان وهلې زړونه هر وخت بېغم خواره ګرځي سپین